د زراعت سړک چې د بلخ ولایت له مهمو سړکونو څخه شمیرل کیږي او بلخ له جوزجان ولایت سره نښلوي، دا مهال د مزار شریف ښار د تګ راتګ په برخه کې یو له بیروباري لارو څخه ګڼل کیږي. د دغه ولایت د ترافیکو مدیریت منصوبین په دوامداره حضور سره هڅه کوي څو په دغه سړک د تګ راتګ نظم وساتي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د تنظیم امیر وایي چې نوموړی او ټیم یې هره ورځ له سهار 7 څخه د ماښام تر 9 بجو پورې په دې مسیر کې حاضر دي او د وسایطو د تګ راتګ د تنظیم او د ګڼې ګوڼې د کمښت په برخه کې هڅې کوي. چوک کفایت چوک قرآن شریف پر ازدحام چوک است. الحمدلله اثر صبح از 7 بجه الى شو تا 9 بجه پرسنل ما اموجا توظیف است، خدمت ولس خود میکنم. ما به امرایشان اموجا هستیم، خدمت به خدمت ولس خود حاضر هستیم. همداراز هغه د باروړونکو او درنو وسایطو له چلوونکو غوښتل چې د ترافیکي قوانینو پر اساس د ورځې پر مهال دې له دې سړک څخه له تیریدو ډډه وکړي څو د ترافیکي ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. پیغام ما به ډریورا ای است باید که ډریورا به امرای ما همکار باشه، به امرای پرسنل ما همکار باشه. با آن کسانی که موترای بربری کلان داره اونا را روزانه باید که دشار یلا نکنه، چرا که مشکلات ایجاد میکنه. یا که خوامی را که است مسیر است شهر است الان جاده جور میشه، نو باید که ما کایما امی ډریورا همکار شوه، د اصول خود بره، د اصول قوانین ترافیکی بره. دا په داسې حال کې ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د بلخ د ولایت مقام په ملاتړ د ګڼې ګوڼې د کمښت او د تګ راتګ په برخه کې د اسانتیا په موخه د زراعت سړک د پراخولو چارې څو ورځې مخکې پیل کړي. مسؤلین وایي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به په دغه سړک د تګ راتګ پر مهال موټر چلوونکو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې شي.